که تلو یې نو په کار دي چې موږ له فارن لټریچرز راځي او هغې کې موږ وګورو چې زموږ دا معیار څومره پورته دی. زموږ شاعر رستو نه دی. د احمد فراز یو نظم دی، میرا قلم نہیں ہے تیر اس محافظ کا محاصرہ. په 2003 کې په برمنګم کې مشاعره وه، د هغې نه مخکې محمد فراز دا ویلی چې هغه دا نظم شروع کړو، زما د خولې نه ورسره شروع شو، وایي زما قلم د بلاره خو نه ده چې په خانانو ته پټو کې ملزان رانیسي. زما قلم داسې چمچه خو نه ده چې په خانانو ته تالو کې په چالان رانیسي. ما هغه ټیم ووایي زه چرم نه وایم چې احمد فراز نقل کړی دی یا اجمل بابا نقل کړی دی، خو کوم فکر چې دی هغه د دواړو ډېر یونیک دی. مولانا مودودی صاحب وایي چې په بدعنوان معاشرے میں بدعنوان لوگ آگے جائیں گے، ان کی تربیت ہوگی. دا برٹن رسل هم وایي. نو مودودی صاحب برٹن رسل کاپی کړی دی او نو برټن رسل مودودی صاحب کاپی کړی دی. خو دا فکر چې دی د پښتون فکر احمد فراز د بری صغیر شاعر کېږي، خو زمونږ په وطن کې په پښتنو کې د اجمل بابا خبره هغسې درنه نه کېږي چې څنګه کېږي. او په شعر او په ادب به زه څه ووایم، د هغه باره کې شمس قمر اندیش صاحب چې دی چې د غزل استاد او ډېر ماهر و، هغه وی نور خلک ټکي تړي او راکاږي او د اجمل بابا ټکي غړي. دا د شمس قمر اندیش صاحب اوپینین و. اجمل بابا پښتون ادب کې او په پښتون شعر کې چې کوم اکلکه خبره د مظلوم د مظلومیت د کمزوري او د پسمانده انسان کړې ده او په هغه باندې د نیشنلیسټ د قام دوسته یا د قام پرست شاعر دا لیبل لګېدلی دی. نو دا ماله خدای مقرره کړه چې د ژوند د چغې تقریبي رونمایي وه په 400 کې. نو سلیم راز صاحب ما ته ووایي چې ته به په دې سټیج څه وایې؟ ما ورته ویم زه صرف اورېدو ته راغلی یم، ستاسو مقابله کې خو زه ډېر کشر یم، زه به څه ووایم. هغه ما ته وایي نه بابا وایي چې ته به راځې وایې به. نو ما ورته ویم ښه درځم ویم، خو مې بابا به راله جواب راکوي چې نشه د استبداد لري په سر کې، ما ته یو دی که مغل دی که افغان. مې نیشنلیزم پکې څه شو؟ ما ته یو دی که مغل دی که افغان، چې زما د کور ازګي ته کاږه ګوري وایم چې اور شوې د هغې په ګلستان. نو اجمل بابا چې دی هغه سر وخځو، مې ځان له کلاس وټاکه، وی یا ستا خبره ټیک ده، وی ما د پسمانده طبقې نمایندګي کړې ده. نو اجمل بابا د پسمانده طبقې یو ډېر 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 زورور او کلک ترجمان و. جلا وطن شوی ولې و، خو دلته دوه شعر دي د فیصلې نظم نه. تکه تکې تورې وایي هم تک سپینې، تکه تکې تورې وایي هم تک سپینې، ځکه سپینې سپینې وایم ګناهګار یم. تکه ټول ناحق ناحق کوې آقایې، ځکه حق چرې ووایم په داغې. دومره زور سره د مظلوم انسانیت خبره چا نه وه کړې. ما ورته وی بابا افغانستان ته تللی وي 15 کاله دې تېر کړو، تا وی چې سره ډولۍ کې به راځم، دا څه و؟ هغه ما ته وی د سرې ډولۍ پسې نه وم تللی. وی چې بنګالیانو سره څه وشو؟ وی ما وی چې که سبا دا زموږ پښتنو سره کېږي نو وی دا زموږ د ټولو مشرانو صلاح وه چې موږ ځان له لار وټاکو د ځان د بچ کولو. او د بنګال واقعات تاسو ته معلوم دي چې هلته څه شوي دي، او حقیقت دی چې دا تحریک چې کوم د باچا خان بابا د اجمل بابا، زه بیا راته دا فکر وایي که ادیبان شاعران را سره منئ او که نه، خو د سیاست د خدای خدمتګار سیاست کرښې چې وي نو هغه که باچا خان بابا خوب لیدلی دی، که باچا خان بابا په مخ کې راوړی دی، خو اجمل بابا برخه پکې چې ده نو هغه تر قیامته پورې نه هېرېدونکې ده او ډېر لوی معیاره پورې تللی دی. د زه پاګلم ذکر روښان به یې وکړو،
دې زه پاګلو کې صرف اکه خبرې دي چې هغه د لیکلو جوګه وي هغه سره داسې هم ډېر څه شوي دي چې هغه د لیکلو جوګه نه وو هغه نه دي لیکلي خو تر مرګه پورې یې سر ټیټ شوی نه دی او دا نرتوب چې دی او دا اعزاز دا صرف دې تحریک ته حاصل دی زه پخپله د اسفندیارو مخالفت کوم زه د نورو مشرانو مونږ د هر چا نه ډېرې لویې لویې تمې لرو خو مونږ ته هغه ورځې هم یادې دي چې د اسفندیار نه دلته په کلا بالا حصار کې نوکونه ایستی شو او دوی خپل سر نه و ټیټ کړی نو دې تحریک کې اجمل بابا دي چې کوم بنیادونه ایښي وو نو آپ د دې تحریک کمال و چې تر لرې لرې پورې لاړل د غیرت د چغې شاته څه په کابل کې په 2006 کې دا د هغه اخري دوره وه چې هلته لاړم او ماښام یې ما ته ټلیفون وکړو موږ هغه د لوړو زده کړو وزارت کې وو او اجمل بابا د سیکیورټي د وجې په هغه د هغې هغه په کنټیننټل هوټل کې وو نو ما ته ټلیفون وکړو ته راشه مې څه درشم وي زما سبانې تقریر وګوره نو ما ورته ویل بابا موږ ستا تقریر ګورو وی نه زما مازده کار نه کوي او د افغانستان حالات ډېر ګډوډ دي ما ورته بابا ته چې څه وایې ټیک وایې هغه سټوري ما د رښتیا موسم کې تفصیلي لیکلې ده هغه تفصیل ته نه ځم خو د هغه نه دا خبره راووته چې زه سبا هغه څه ویل غواړم چې هغې زما نه د غیرت چغه رایستې ده مې هغه څه دي وی هغه زما د خور او زما د مور هغه مزدورۍ دي چې اجملې د اکوري د بازار د بینډو د ګاډۍ نه راپاسولی دی او په دې سټیج یې کېنولی د غیرت چغه چې وه د غیرت چغه دا یو سوچه چغه وه او دا په تېر شپېته کاله کې هم د پښتنو له ځانګړې نه ده او نن هم چې د غیرت د چغې شعر ویلی شي نو ټول خلک چې دی هغه لیوني کوي او اجمل بابا هغه لویو خلکو کې و چې هغه به خپله غلطي منله ما دې تپوس وکړم بابا اتیا کاله د سیاست وکړو موږ ته خپلې د ناکامو وجې وښایې چې تاسو ولې ناکامه شوئ قربانۍ خو بې کچه تاسو ورکړئ پښتانه در سره هم کلک ولاړو بیا ولې ناکامه شوې هغه راته وایي چې د اتیاو کالو په عمر کې اجمل تا ته عقل ښیي نو یې ګټه راواله او خوله پې ورله ووله ورته ووایه چې دا تا په خپله ولې نه کول چې ته پې پوهېدې مې ولې بابا تاسو نه پوهېدی وی موږ نه پوهېدو وی موږ د جذبې او د جنډې سیاست کړی دی د اجمل بابا دقل ته مراد چې و هغه دا و چې په کوم وطن کې انسټیټیوشنل ډیولپمنټ ونی شي نو افراد هغه وطن روانولی او جوړولی نه شي تاسو د دې مثال کې ټرمپ ته وګورئ چې ټرمپ په امریکا باندې تیر شو امریکا ذره هم خرابه نه شوه ځکه چې هغې انسټیټیوشنل ډیولپمنټ کړی او اجمل بابا په اخري عمر کې په دې ډېر زیات بیا زور اچو چې یاره موږ د انسټیټیوشنل ډیولپمنټ دې وطن کې وکړو د باچا خان مرکز هم د دغې لړۍ یو ډېره لویه کړۍ وه چې باچا خان مرکز دی د یو انسټیټیوشن په توګه باندې کار وکړي